سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د بنګلادیش پوځ اپوزیشن بندي مشره او پخواني لومړۍ وزیره خالده ضیا له زندانه خوسي کوي. خالده ضیا د چین او پاکستان کلکه پلوی او د هندیانو شدیده مخالفه ده او د بنګلادیش د جمعیت اسلامي متحده هم ګڼل کیږي. د هغې په دور کې ټول هغه کسان زندان ته استول شوي وو چې د هندیانو او عیسایانو د حقونو برابري لپاره یې کار کاوه. د شیخ حسینه واجد تر استعفا او هیواد پرېښودو وروسته پوځ واک په لاس کې اخیستی او د موقت حکومت جوړېدو غږ یې کړی دی. په ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې قهرجن لاریونوال د بنګلادیش د ازادي ګټونکي مجیب الرحمن مجسمې نړوي، دولتي ودانۍ او مالونه لوټي او هر څه چې په مخه ورسي ویجاړوي یې. بل خواته د پاکستان پوځ د دوشنبې په ورځ ویلي دي د ایران د ورځې په لکونو لیټر تیل پاکستان ته قاچاقول کېږي، خو دغه تورونه یې رد کړي چې پوځ په دغه غیر قانوني تجارت کې لاس لري. د پوځ ویاند لفټننټ جنرال احمد شریف چودھري په خبري کنفرانس کې ویلي دي د تیلو د قاچاقولو د مخنیوي دپاره د ایران سره خواوشا په 900 کیلومتره پوله امنیت سیوا کولو دپاره پرله پسې هڅې کوي. شریف چودھري ویلي که تاسو شمېرې وګورئ نو پوځ پر انټرکور اف سي قانون نافذونکي او استخباراتي ادارو په ګډو هڅو د تیلو قاچاق د 50 نه تر 80 لکه لیټره پورې راکم کړی دی. بلې خواته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویلي دي د افغانستان ضد مو اډې ورکړي، تاسو ترې د ګلونو تمه کوئ. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویلي دي پاکستان د افغانستان خلاف خپلې اډې ورکړې وې او اوس ترې تمه لري چې د افغانستان به ورته په بدل کې ګلونه راولېږل سي. نوموړي ویلي ترهګري به ختموو. تېر ماخوستن په صوابۍ کې د تحریک انصاف غونډې ته په وینا کې علي امین ګنډاپور وویل نه زموږ په ملک کې ترهګري ده او ټول په ترهګري باندې خبرې کوي. زه پوښتنه کوم چې وړاندې هم تاسو وایئ تاسو دلته د امریکا په وینا عملیات نه وو کړي، خپلې اډې مو نه ورکړې د خپل هغه ګاونډي افغانستان په ضد استعمالولو دپاره چې پښتون هم دی او مسلمان هم دی، او نن تاسو وایئ چې کومه پیښه وسي نو تور لګوئ چې دا د افغانستان پلان دی. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.